که د سولې خبرې ناکامې شي حکومت سقوط کوي. پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان خبرداری ورکړی چې د سولې روانې پروسې د ناکامېدو په صورت کې به کابل حکومت سقوط شي. نوموړي چې نن هرات ولایت کې یوې سترې خبري ناستې ته خبرې کولې وویل هیله لري چې د سولې روانه پروسه بریالۍ شي او ټول لوري په دې پروسه کې شامل شي. خو که دا خبرې ناکامیږي د ولسوالیو څخه وروسته به ولایتونه سقوط کوي او په پای کې به کابل حکومت نسکور شي. اسماعیل خان د خپلو خبرو پر دوام هیواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او پر ټولو لوریو غږ کړی چې د سولې لاسته راغلی فرصت ضایع نه کړي. د نوموړي په خبره مجاهدین د افغان ملت ډیره برخه تشکیلوي او له امریکا یې غوښتنه کړې چې د سولې په نوې طرحه کې دې شامل کړي او له پامه دې نه غورځوي.